د حیات روغاني صاحب ډېره زیاته مننه چې ما ته هم د یو څو خبرو بلنه راکړه. او ټولو نه اول خو زه پاکستان ایریا سټډي سنټر مشر او په موږ ډېر ګران رښتیا خبره وي چې ډاکټر فخرالاسلام صاحب پښتو ژبې او ادب سره ډېره زیاته مینه کوي او دا نن کم فنکشن چې دلته کې موږ ګورو دا د دې هغې یو ژوندی ثبوت دی. او همدغسې مفکوره ده، مفکوره هم یقینا چې هغې باندې موږ ډېر ویاړ کوو او خوشحاله یو چې په پېښور کې یو داسې اداره پرانستلی شوله چې هغه زموږ مشران، زموږ اتلان، ادبي اتلان هغه نازوي، هغه عالمان هلته ورځي، د هغې تنده ماتوي. نو دا یقینا چې دا ډېر لوی کار دی او دا وړوکی کار نه دی. دلته زه چې خبر شوم چې مخکتنې پروګرام دی نو سیدالامین صاحب را سره ملاو شو، ما ده ته وویل دوی چې ځه دواړه ورځو. مونږ خو یو خو به ډاکټر صاحب سره ملاقات وشي او بله دا دی چې کم ملګری زمونږ ډاکټر عبدالرؤف رفیقي صاحب چې کوټې نه راغلی دی، هغه هم ډېر لوی سړی دی، لوی محقق دی، ډېر لوی کار دی چې هغه دلته دینا خیل صاحب او ډاکټر سیماب صاحب ډېر ښه ایکسپلین کړلو. نو یقینا چې د ده ډېر لوی کار دی او د مفکورې خپل ځای باندې خپل کار دی او د ایریا سټډي سنټر دا یو کریډټ دی چې دی پښتانه اتلان نازوي او هغه مفکورې سره د مفکورې په مرسته په خپل پروګرامونه مخکې بیایي. دینا خیل صاحب د کتاب په هکله یو خبره وکړه چې هغې کې داسې کتابونه شته چې هغه اګزسټ کوي نه. دا خبره صحیح ده، لکه اوس موږ خپله کتاب چاپ کوو، په کتاب کې یو لیست ورکړو چې دا زما را روان کتابونه دي، نو هغه بیا را روان کې بیا موږ یا نوم ورله بدل کړو یا هغه چاپ نه شي، نو دا غلطۍ امکان وي، نو دا که هغه نه شوي وي او دا صحیح ده. او خو بله خبره زه دینا خیل صاحب ته دا کومه چې که کم کتابونه چې اګزسټ کوي نه او هغه دته معلوم دي، هغه کیدای شي ده به خپل ریویو کې هغې لیست ورکړی، نو هغه لیست چې رفیقي صاحب ته ورسېږي نو نیکسټ ایډیشن کې به هغه بیا هغه لتی بوځي، نو دا شی به نور بشپړ به شي. او نوره به رفیقي صاحب چې دی هغه یو ویل کتاب دی، یو خور کتاب دی زموږ په مخ کې چې هغه د تحقیق کم تحقیق کړی دی، هغه ډېر قابل قدر دی. او بل دا چې د ده په تحقیق کې او دا کم زموږ سټوډنټان چې پی ایچ ډي ایم فیل کوي یا بی ایس کې کم تیسیس لیکي هغه د هغې مجبوري وي، هغه هغې باندې پوهېږي یا نه پوهېږي خو بس هغه خانهپوري کوي. خو رفیقي صاحب خو هغه کار نه کوي که نه، دا خو د ده شوق دی او ده چې کم کار کړی یقینا چې هغه ډېر قابل قدر دی. او بل ده کې ډېر صفتونه دي، زه د ده که د ده تعریفونه شروع کړم نو کیدای شي چې زما خبرې اوږدې شي، په دې چې دی خو ټولو نه زیات یو خو میلمه پال دی چې هلته لاړ شي دومره به دې قدروي او نازوي به دې چې ته به حیران شي چې یاره رفیقي صاحب پېښور ته راشي موږ به د ده دومره قدر وکړی شو او که به نه کړی شو. نو مطلب دا ده چې د ده ډېر صفتونه دي، تعریفونه دي او خدمات یې په خپل ځای. نور زه ستاسو وخت نه علمه، زه د حیات روغاني صاحب ډېره مننه کوم چې ما ته یې موقع راکړه د یو څو خبرو، او ستاسو ډېره زیاته مننه.